طالبانو په پکتیکا کې یو سړی په درو ووهه. پکتیکا ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو یو سړی د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې په درو ووهه. د ځایي سرچینو په وینا طالبانو دغه حکم د پنجشنبې پر سهار د چنګاښ په لومړۍ نیټه د دغه ولایت په میټا خان ولسوالۍ کې اجرا کړی دی. سرچینو زیاته کړې چې طالبانو د دغه ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د دغه حکم د پلي تابه نندارې ته راټول کړي دي. د طالبانو سترې محکمې هم یوه خبرپاڼه خپره کړې او ویلي دي چې په پکتیکا کې د طالبانو د ولایتي محکمې لخوا پر یوه کس په درو د وهلو د سزا حکم صادر شوی دی. طالبانو تر دې وړاندې هم په پکتیکا کې یو شمېر نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په ځانګړي ډول د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په درو وهلي دي. له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره دغې ډلې له تېر یوه کال راهیسې په عام محضر کې سزا ورکولو ته زور ورکړی دی. په تر ټولو تازه مورد کې په دې اونۍ کې طالبانو په لغمان ولایت کې د 5 کسانو د وژلو په جرم یو کس قصاص کړی. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د قصاص دویمه پیښه وه.